بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که چېرته تاسو هم زما برنګې بالکل د زیرو انویسټمنټ نه خپل بزنس شروع کول غواړئ، نو بیا دغه ویډیو کمپلیټ وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو ډایرکشن ښیم، مطلب که چېرته تاسو سره 13-14 روپۍ وي او تاسو غواړئ چې یاره د 13-14 روپو نه خپل انویسټمنټ خپل بزنس شروع کړئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو ډایرکشن ښیم، مطلب که چېرته تاسو سره 13-14 روپۍ وي او تاسو غواړئ چې یاره د 13-14 روپو نه خپل کاروبار شروع کړئ، نو انشاءالله د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو د دې قابل شئ چې یاره د 13-14 روپو نه به خپل بزنس شروع کولی شئ. او بیا که چېرته داسې کسان وي چې یاره هغوی سره یو پیسه هم نه وي او هغوی غواړي چې یاره بالکل د زیرو انویسټمنټ نه خپل کاروبار شروع کړي، خپل بزنس شروع کړي، نو انشاءالله بالکل تاسو به د دې قابل شئ چې یاره د زیرو انویسټمنټ نه به خپل کاروبار شروع کولی شي. انشاءالله یو زبردست ډایرکشن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. ښه، اول تاسو زما د ټیک ټاک شاپ ډیشبورډ کتلی شئ. صحیح شو، دا زما نننی ارډر دی. 7 days ریزلټ تاسو کتلی شئ. 7 days کې ما څومره جی ایم وي جنریټ کړې ده؟ $162. یو سلي $2.50. او که چېرته د 28 days ریزلټ موږ وګورو نو په 28 ورځو کې ما د $580 جی ایم وي جنریټ کړی ده. ٹھیک شو. اوس که زه تاسو ته د دې پروډکټ خبره وکړم، نو دا پروډکټ چې دی، اوس که زه چېرته تاسو ته د دې پروډکټ خبره وکړم، یو خو دا کوم سیل چې ماته راغلی دی په دې باندې ما هیڅ قسم مطلب ایډ وغیره نه دي رن کړي، یا مطلب انفلوئنسر د ما سیمپل وغیره نه دی ورکړی. دا بالکل ارګینک سیل دی. بل دغه پروډکټ چې دی دا ما د پاکستان نه سورس کړی دی. او که زه درته د پروفیټ خبره وکړم نو الحمدلله په دې کې ما ته $3 چې دی هغه پاتې کېږي. صحیح شو. او انوینټري انویسټمنټ څومره شوی دی په دې کې؟ په دې کې انویسټمنټ شوی دی تقریبا 40-50 روپۍ، 30-40 هزار روپۍ دومره شوی دی. او بله د مزې خبره په دې کې دا ده چې په دې کې ما یو پیسه هم نه ده انویسټ کړی. الحمدلله ما بالکل د زیرو نه سټارټ اخیستی دی. صحیح شو. او الحمدلله زما ښه زبردست کاروبار روان دی. نو په دې هر څه باندې به زه تاسو پوه کوم، که مطلب تاسو سره خپلې پیسې په هغې باندې به مونږ څنګه بزنس کوو، او که چېرته مونږ سره یو پیسه هم نه وي نو بیا به مونږ څه کوو چې مطلب مونږ خپل بزنس سټارټ کړو. صحیح شو. نو راځئ زمونږ خپل ټاپک طرف ته. ښه، لومبنی دی مونږ سره پراپر نالج. ګوره دا یو خبره تاسو په یاد ساتئ چې د هر یو بزنس د شروع کولو لپاره، که هغه فزیکل وي که هغه آنلاین وي، که تاسو په امازون باندې کار کوئ، په ای بی باندې کار کوئ، په والمارټ باندې کوئ، په ټیک ټاک شاپ باندې، چې هر یو پلیټ فارم وي، بیا تاسو فزیکلی کار کوئ، نو د هغې لپاره د ټول نه ضروري خبره اولنۍ خبره دا ده چې یاره تاسو سره پراپر نالج، مطلب چې کوم یو بزنس تاسو سټارټ کول غواړئ، کوم یو بزنس تاسو شروع کول غواړئ چې په هغې کې تاسو ایکسپرټ یې، تاسو سره پراپر نالج. صحیح شو. ځکه پراپر نالج ولې ضروری دی؟ پراپر نالج ځکه ضروری دی که مطلب تاسو سره پراپر نالج نه وي. هغه یو خبره مشهوره ده، نیم حکیم خطره جان او نیم مولا خطره ایمان. که چېرته تاسو سره پراپر نالج نه وي او مطلب فار ایگزامپل تاسو خپل بزنس شروع کوئ، اوس تاسو سره آیډیا نشته، تاسو سره نالج نشته چې یو بزنس څنګه کول پکار دي، د هغې لپاره څه ریکوایرمنټس دي، او تاسو یو بزنس سټارټ کو، د هغې به څه ریزلټ وي؟ د هغې به ریزلټ دا وي چې تاسو به د غټ نقصان سره مخ شئ، چې څومره پیسې دي هغه هر څه مطلب ټولې پیسې به سر وخوري یا به ډوبې شي، داړې به شي. یا که مطلب چېرته تاسو د کلاینټ دپاره کار کوئ او تاسو سره پراپر نالج نشته، تاسو د څه نه خبر نه یې، نو د دې نقصان به څه وي؟ د کلاینټ ټولې پیسې به سر وخوري او به ټولې لاړې شي. نو اولنۍ خبره د ټول نه ضروري خبره ده چې تاسو سره به پراپر نالج. فار ایگزامپل په دغه ویډیو کې زما ټارګټ دی چې تاسو کوئ په ټیک ټاک شاپ باندې د کم انویسټمنټ نه خپل بزنس شروع کوئ، یا مطلب خپل بزنس شروع کوئ، یا به مطلب مونږ د کلاینټ دپاره کار کوو. صحیح شو. زه تاسو ته یو ډایرکشن درکوم. نو تاسو ته پکار دی چې تاسو کوئ د ټیک ټاک شاپ مطلب چې تاسو سره پراپر نالج وي.
په ټیک ټاک شاپ کې چې تاسو خو ایکسپرت یې. صحیح شو. اولنۍ خبره څه شو؟ اولنۍ خبره موږ سردار چیرې پراپر نالج. صحیح شو چې تاسو په یو بزنس کې ایکسپرت یې. ٹھیک شو. ها بیا دې موږ سره اوس ما هو تاسو ته ویل چې زموږ ټارګټ چې دی په دې ویډیو کې هغه ټیک ټاک شاپ دی. مطلب موږ په ټیک ټاک شاپ باندې څنګه خپل بزنس چې دی هغه شروع کوو. نو په ټیک ټاک شاپ کې چې کوم موږ سره اویلیبل کنټریز دي، مطلب چې ټیک ټاک شاپ په کوم کنټریز کې افیشلی اویلیبل دی، نو هغه دا کنټریز دي موږ سره. لومبنۍ دی موږ سره نارت امریکا، یونایټډ سټیټ، میکسیکو. په یورپ کې دا دی یونایټډ کینګډم، آیرلینډ، سپین، جرمني، فرانس، ایټلی. ساوث ایشیا انډونیشیا، دا ملیشیا، تایلینډ، ویتنام، فلیپین، سنگاپور. ساوث افریقا کې برازیل دی. د دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی د دې اوس د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی کنه که چېرته تاسو په ټیک ټاک شاپ باندې بزنس شروع کول غواړئ، په ټیک ټاک شاپ باندې دا کنټریز چې دي په دې کې ټیک ټاک شاپ افیشلی اویلیبل دی. اوس که مطلب چېرته تاسو ته ګیپ ښکاري، چېرته تاسو ته مطلب اپرچونټیز ښکاري، اوس مطلب تاسو په یو کې خپل بزنس شروع کول غواړئ، هلته ستاسو ملګري دي، رشته دار هم دي، صحیح شو، هغې سره مطلب څه جوړ توړ راشي، یا مطلب میکسیکو کې، یونایټډ کینګډم، آیرلینډ، سپین، چې هر یو کنټري کې مطلب تاسو ته ګیپ ښکاري، هلته تاسو ته اپرچونټیز وي، تاسو مطلب هلته خپل بزنس چې دی هغه شروع کولی شي. صحیح شو چې دا ستاسو په ذهن کې وي. دا د ټیک ټاک شاپ دپاره اویلیبل کنټریز دي. صحیح شو. ښه اوس د ټولو نه ضروري خبره موږ سره کومه ده؟ د ټولو نه ضروري خبره د موږ سره سٹارټ بزنس بلډ یور ټیم فرست. چې کله ته یو بزنس شروع کړې، دا خبره یاد ساته. د بزنس د شروع کولو لپاره یو خو دا ما تاسو ته ویل چې تاسو سره به څه وي، تاسو سره به پراپر نالج وي، تاسو به ایکسپرټ وي. بله د ټولو نه ضروري خبره دا ده که چېرته تاسو لانګ ټرم کار کول غواړئ او تاسو غواړئ چې زموږ بزنس چې دی هغه دې ګروت وکړي، هغه دې کامیاب شي، نو په هغې کې د ټولو نه ضروري خبره چې ده تاسو خپل ټیم چې دی هغه بیلډ کړئ، خپل ټیم جوړ کړئ. مطلب داسې ملګري به وي تاسو سره، یا مطلب ستاسو کزن وي، یا مطلب داسې رشته دار وغیره ملګري به وي. خپل یو 3-4 کسانو ټیم جوړ کړئ او د هغې نه بعد څه وکړئ؟ د هغې نه بعد مطلب هر یو مارکیټ پلیس، مطلب هر یو پلیټ فارم باندې تاسو کار کول غواړئ. ما تاسو ته مخکې ویل که هغه آنلاین بزنس وي، که هغه فزیکل وي، خو چې ستاسو یو ټیم وي، خپل ټیم چې دی هغه بیلډ کړئ او بیا څه وکړئ؟ د هغې چې دی که نه هغې کې ځان ایکسپرټ کړئ، که آنلاین بزنس وي که هغه فزیکل. ټیم پلس چې مطلب تاسو په یو بزنس کې ایکسپرټ یې. صحیح شو. دا دوه خبرې چې دي دا د ټولو نه ضروري دي. اولنۍ خبره به څه وي؟ چې تاسو سره پراپر نالج وي، او بل چې تاسو سره ټیم وي. د ټیم به څه فایده وي؟ ګوره دا زه به درته یو خبره کوم، دا اکاونټ تاسو سره ما مخکې شیر کړو که نه، دا اکاونټ چې دی دا زه په یوازې نه مینیج کوم. صحیح شو. دې لپاره تقریبا موږ 3-4 کسان یو د یو اکاونټ لپاره. هغه کې څه وي؟ مطلب داسې وي د پروډکټ هنټینګ لپاره به یو کس وي، لکه مطلب یو کس دی هغه مثال په یو اس کې دی، هغه څه کوي؟ هغه لیبل کریټ کوي، هغه صرف دا کار دی چې آرډر به په ټایم باندې هغه به شپ کوي، دا کار دی. بل کس چې دی هغه به ټول اکاونټ چې دی هغه لیسټینګ او ټول اکاونټ چې دی هغه به مینیج کوي، ګوري به اکاونټ هیلث به چیک کوي که نه. زما چې دی په اکاونټ کې خپل کار دی داسې. نو موږ 3-4 کسان او دا هر څه چې دي دا موږ څه کوو؟ په ټیم باندې کوو. نو تاسو کوشش وکړئ، ټیم ډیر زیات ضروري دی. که چېرته تاسو غواړئ چې یاره تاسو ګروت وکړئ، ستاسو بزنس دی کامیاب شي، نو لازما چې دی اول ټیم بیلډ کړئ چې ستاسو ټیم وي. بغیر د ټیم نه چې دی تاسو هیڅ کله هم ګروت نشئ کولی. صحیح شو. دا دوه خبرې دي، موږ به سټپ بای سټپ داسې روان یو. اولنۍ خبره پراپر نالج، دویمه خبره چې ستاسو ټیم وي. ټیم مطلب دا نه لګي چې 10-15 کسان دي، بس چې 2-3 کسان. ٹھیک شو. د دې نه بعد موږ سره دی 2 ways to start a business. اوس فار ایگزامپل
تا سره پراپر نالج هم رالی ته ایکسپرټ شوې او تا سره ټیم هم دی. اوس د دې نه بعد به موږ څه کوو؟ د دې نه بعد موږ سره دوه لارې دي. یا خو به موږ داسې کوو که نه چې یاره د کلاینټ دپاره به کار کوو او یا به موږ خپل بزنس شروع کوو. نو ما تاسو ته وویل چې یاره د خپل بزنس دپاره به تاسو سره څه وي، که مطلب تاسو سره اکاونټ موجود وي، تاسو سره اکاونټ وي، ستاسو کمپني رجسټر وي، نو تاسو به څه کوئ؟ د 13-14 روپو نه خپل بزنس شروع کولی شي. اوس موږ په دواړو باندې خبرې کوو. که مطلب موږ سره فار ایگزامپل اکاونټ شته دی او موږ سره 13-14 روپۍ هم دي، نو موږ په دې باندې خپل بزنس څنګه شروع کوو؟ اول په دې باندې خبره کوو او بیا موږ په دې باندې خبره کوو که فار ایگزامپل موږ سره بالکل هیڅ هم نه وي، موږ سره زیرو انویسټمنټ وي، نو بیا به موږ کار څنګه شروع کوو؟ نو په دواړو باندې خبره کوو. نو اولنۍ خبره ده، اول موږ دا ډسکس کوو چې یاره موږ به که فار ایگزامپل موږ سره 13-14 روپۍ، نو موږ به خپل بزنس څنګه شروع کوو. نو تاسو به یاد ساتئ موږ دا خبره اورو چې یاره پاکستان یا افغانستان کې چې دی هیڅ څه هم نشته. صحیح شو؟ مطلب دلته کار روزګار چې دی هغه خراب دی. خو زه به درته داسې ویم چې دلته داسې پروډکټ او داسې سیکرټ پروډکټس شته دی چې هغه د سونې نه کم نه دي. اوس به تاسو به وایئ چې یاره مطلب دا به اوس موږ څنګه ریویل کوو؟ نو زه درته اوس یو طریقه ښیم. دا به داسې پروډکټس وي که چېرته تاسو په دې کې 13-14 روپۍ انویسټ کړئ که نه، نو تاسو د دې نه ښه ښکلی بزنس چې دی هغه شروع کولی شئ، ښه ښکلی پروفیټ چې دی هغه تاسو د دې نه جنریټ کولی شئ. ګوره زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم. زه تاسو ته یو څو پروډکټس ښیم. دا به داسې وي چې تاسو ته به صرف تاسو سره به آیډیا راشي. زه تاسو ته داسې یو ډایرکشن درکوم او دې سره به ستاسو ذهن کولاو شي، ستاسو ذهن ته به نورې آیډیاز چې دي هغه به هم راشي. اولنی پروډکټ درته زه ښیم ښه، د دې باره کې به تاسو ته یا پته وي او یا نه، او زه درته ښیم. لکه مثال ډرای مینګو سلایسز دا دی. مثال دا دی، تاسو ته خو پته ده چې یاره د امونو کاشت چې دی هغه د ټول نه زیات چې دی هغه په پاکستان کې کیږي. دا امونه چې دي دې باندې یو پروسس کیږي، هغې ته وایي ډي هایډریشن که نه، مطلب دا وچیږي. دې چې کوم دا سلایسز دي دا ډکرې دي دا وچې شوي وي او دا بیا د دې ځای نه ځي مطلب یو کې ته یو اس ته، او لکه مطلب فزیکل مارکیټ کې هم د ډېر زیات مانګ دی، خو په ټیک ټاک شاپ باندې دا ډېر زبردست سیل کیږي. او که پرایس تاسو دلته وګورئ نو زه به درته داسې ویم چې یاره که چېرته تاسو د 13-14 روپو دغه انوینټري واخیستله، دغه پروډکټ تاسو واخیستو، نو تاسو به د دې نه ډېر ښکلی پروفیټ چې دی هغه به جنریټ کړئ. ټیک شو؟ دا دلته میلاویږي، پاکستان کې شته دی، ما ته د دې پته ده. صحیح شو؟ او که چېرته تاسو د 13-14 روپو انوینټري واخلئ نو ښکلی پروفیټ چې دی هغه به تاسو د دې نه جنریټ کړئ. صحیح شو؟ اولنی پروډکټ موږ سره دا دی، دا تاسو ته صرف اگزامپل ده. دویم یو پروډکټ دی موږ سره، دا په پاکستان کې میلاویږي. بل دی موږ سره زبردست پروډکټ درته ښیم بل ټیک ټاک شاپ لپاره، زعفران. زعفران چې دی دا په افغانستان کې میلاویږي. د زعفرانو خبره که زه درته وکړم که نه، نو زعفران د سونې نه کم نه دي. زه به درته داسې ویم چې دا سونه ده. دا دلته میلاویږي، په ګرام کې میلاویږي، په ګرام کې میلاویږي. پر ګرام مثال ما معلومات کړو تقریبا په 4.5 پی کی آر باندې میلاویږي. دا د افغانستان پروډکټ دی. او هلته چې دی په یو اس او په یو کې کې مطلب په یو اس کې تقریبا 12-13 ډالر باندې یو ګرام چې دی هغه خرڅېږي. تقریبا 4-5 ډالر چې دی په هغه کې پروفیټ دی. او په یو کې کې هم چې دی داسې 15-14 یورو باندې دا خرڅېږي. نو هلته یا مطلب 12-14، نو هلته پکې 4-5 یورو پروفیټ دی. صحیح شو؟ او دا چېرته میلاویږي؟ دا تاسو د افغانستان نه سورس کولی شئ. زبردست پروډکټ دی. صحیح شو؟ بل پروډکټ که درته زه وښیم، بل پروډکټ دی موږ سره ډرای لیډي فینګر. دا هم په افغانستان او پاکستان کې میلاویږي. دې ته موږ لیډي فینګر چې دي مطلب بینډی دی تقریبا.
دی باندې پروسس کیږي ډیهایډریشن. او دا چې دی کنه دا په ټیک ټاک شاپ باندې د دې زبردست سیل دی. او دلته که چېرته پیدا کړئ نو زه به درته هڅوم چې یاره د 13-14 روپو دا ډېرې دا به زیات وي. که مطلب تاسو داسې د شل لس 15 مطلب 100 زره پورې مطلب تاسو انوینټري ولېږئ شپینګ به هم پرې راشي مطلب 13 زره پورې به په دې باندې ټوټل کاسټ راشي. نو په ټیک ټاک شاپ باندې د دې زبردست سیل دی. صحیح شو. اوس بس تاسو ذهن ته خپل آیډیا راغلی مطلب دلته چې څومره داسې فروټس دي لکه مطلب دا دغه شو که نه ګوره یو بل پروډکټ درته ښیم. او دا کوم پروډکټ چې زه تاسو ته ښیم که نه په دې باندې ما الریډي ریسرچ کړی دی. صحیح ده. که چېرته تاسو دې باندې کار وکئ نو تاسو به ډېر زیات خوشحاله لکه انار شو پومیګرینیټ سیډ شو یو اناردانه چې ده دا څه تصویر دا زبردست پروډکټ دی. صحیح شو. دا دلته افغانستان کې ملاویږي او په پاکستان کې. که چېرته تاسو دا داسې ویم چې 15 زره 20 زره روپو دا واخلئ او څه وکئ شیپینګ هم چې په دې باندې ور واچوئ نو دغه 30-35 هزار خرچه به په دې باندې ټوټل راشي. او دا درته زه یقیني وایم دا درته زه په ګارنټۍ سره وایم چې د دې نه به تاسو ښکلی پروفټ چې دی هغه به جنریټ کړي. صحیح شو. ګوره دا ما تاسو ته صرف یو آیډیا درکړه. د دې مطلب دا دی که نه اوس بس تاسو ذهن څه ناڅه کولاو شوی دلته افغانستان او پاکستان به درته یاد کړم. ټیک شو. د دې کې داسې پروډکټس داسې سیکرټ پروډکټس شته چې د هغې باره کې تاسو سوچ هم نشئ کولی. خو تاسو کوشش وکئ تاسو به کوشش کوئ چې هر یو څیز تاسو ایکسپلور کړئ. لکه اوس افغانستان کې څومره ډرای فروټس دي دلته پاکستان کې څومره بلا شي فروټس دي. ټیک شو. که په دې باندې چېرته تاسو کار وکئ او دې ته لږ ټایم ورکئ هر څیز چې هغه ایکسپلور کړئ نو یقین وکئ تاسو ته به ډېر ښکلی ریزلټ میلاو شي. صحیح شو. ها دا و موږ سره د هغه کسانو دپاره چې هغوی سره لږ انویسټمنټ وي مطلب 13-14 روپۍ وي هغې سره نو هغوی په دې طریقې سره چې دی په پاکستان کې او په افغانستان کې سورسینګ کولی شي. اوس هغه کسان چې هغوی سره نالج شته هغوی ښه ایکسپرټ دي په هر څیز باندې پوهېږي هغوی سره انویسټمنټ نشته هغوی سره بالکل پیسې نشته چې خپل کاروبار شروع کړي. نو به داسې کسان څه کوي. ګوره ما خو تاسو ته مخکې ویل چې په افغانستان او پاکستان کې ډېرې زبردستې کمپنیانې دي ډېر زبردست پروډکټس دلته شته دي. تاسو به څه وکئ اوس داسې کسان چې هغوی سره مطلب پراپر نالج وي هغوی سره انویسټمنټ نشته هغوی به څه کوي لکه مثال فار ایگزامپل یو کس په افغانستان کې دی. صحیح شو. هغه په ټیک ټاک شاپ باندې په مطلب یو پلیټ فارم باندې ښه ایکسپرټ دی په هغې کې یا یو کس چې دی هغه په پاکستان کې دی هغه په دې پلیټ فارم باندې په ښه ایکسپرټ دی. داسې کسان به څه کوي ګوره زه درته یو اسانه طریقه ښیم هغه طریقه درته ښیم چې ما خپله په هغې باندې کار کوي. زه تاسو ته خپله خبره کوم چې یاره ما څنګه خپل بزنس سټارټ کړو مطلب ما سره یو پیسه نه اول ما داسې کار وکړو که نه چې اول ما په خپل ځان باندې کار وکړو مطلب دې باره کې ما سوچ نه کوو چې یاره مخکې به زه څه کوم او مطلب یا به زه ځان ته کار کوم که خپل بزنس به کوم که یا به د کلاینټ دپاره کار کوم. ما داسې چل وکړو که نه چې اول مې بس لرننګ مې سټارټ کړو هر یو څیز به مې ایکسپلور کوو. صحیح شو. مطلب ځان مې ایکسپرټ کړو چې کله زه دې لیول ته ورسېدم په ځان باندې مې اعتماد پیدا شو چې انشاءالله د الله فضل سره زه اوس د دې قابل یم چې مخکې کار وکړم. نو بیا ما څه وکړه ما سره یو پیسه هم نه وه چې مطلب ما پې خپل کاروبار شروع کړی د هغې نه بعد زه یو کمپنۍ ته لاړم مطلب د پاکستان یو کمپنۍ و هغې سره ما دا ډیل وکړو چې کله ګوره تاسو سره پراپر نالج وي مخکې چې دی تاسو کلاینټ هم چې دی هغه صحیح کنوینس کولی شي چې ته خبرې کې هغه په تا باندې اعتماد کوي. خو اولنۍ خبره ده چې تاسو کله ایکسپرټ یي
هغه ته ما وویل چې یاره دا تاسو چې کوم کار کوئ تاسو خو محنت ډیر زیات کوئ او تاسو ته د هغې ډیر کم ریزلټ میلاویږي مطلب تاسو دننه پاکستان کې لګیا یئ او که زه چېرته تاسو ته کار وکړم صحیح شو تاسو به انشاءالله د دې نه مونږ ډیر زبردست پروفیټ مونږ د دې نه جنریټ کولی شو مطلب مونږ به په ډالرو کې دا خرڅو اوس تاسو پی کې آر کې دا خرڅوئ او که چېرته مونږ په دې باندې کار وکړو مونږ په دې باندې ګلوبلي کار وکړو ورلډ وایډ صحیح شو زمونږ پروډکټ چې دی هغه په ډالرو کې خرڅي چې کله ما هغې سره لږې خبرې وکړې مونږ میټینګ وکړو نو هغه ما کنوینس کړو ګوره یو خبره زه تاسو ته دا بار بار کوم چې که چېرته تاسو سره پراپر نالج وي نو تاسو چې کله کلاینټ سره خبرې کوئ چې کله هغې سره میټینګ کوئ نو هغه تاسو ډېر په اسانه سره کنوینس کولی نو هغه ما دې ته تیار کړو هغه راته ویل چې یاره بالکل او زه چې دی زه تا ته اکاونټ هم جوړم او پروډکټ هم ما سره شته کار پې شروع کا نو ما څه وکړو کار مې ورته شروع کړو الحمدلله ښکلی ریزلټ ماته میلاو شو چې هغه مې وکړو یقین وکړه د هغې نه بعد مطلب داسې یو بله کمپني راغله هغې سره مې وکړو اوس ما سره دومره کار دی چې یاره زه مطلب زه ټول نشم هینډل کولی د دې مین وجه څه ده الحمدلله چې ما په ځان باندې وړومبی کار وکړو اول ما په ځان باندې کار وکړو پراپر نالج مې ګین کړو اوس کلاینټ چې دی هغه ماته په خپله راځي نو تاسو داسې وکړئ که نه چې کله تاسو پراپر نالج ګین کړئ تاسو ایکسپرټ شئ مثال دلته یو کمپني ده دا مینګوز دی ورسره ټیک شو یا زعفران دی ورسره یا داسې بل پروډکټ دی ورسره زه درته ښیم ښه چې داسې پروډکټ وي چې د هغې ویټ کم وي هغه په ډیلی یوز کې راځي صحیح شو چې د هغې ویټ کم وي په ډیلی یوز کې راځي مطلب داسې سیزنل وغیره نه وي چې یا په یو خاص موسم یو خاص ټایم کې یوز کېږي بس دغه پروډکټ چې دی دا به خامخا دا په ټیک ټاک شاپ باندې دا سیل کېږي دغه مطلب تاسو داسې وکړئ چې یاره یو میټینګ چې دی هغه ارینج کړئ او ګوره تاسو هم داسې کولی شئ لکه فار ایگزامپل دا زعفران دی افغانستان کې یو کس دی لاړ دي چې هغې سره د خبرو کې یقین وکړه دا څونه ده که چېرته تاسو دا کنوینس کوئ صحیح شو نو زه تاسو ته دا ګارنټي درکوم چې یاره هغه به هم خوشحالئ تاسو به هم خوشحالئ زه تاسو ته یو خبره کوم اصل خبره دا ده چې دلته ډېر زیات که چېرته تاسو په ځان باندې کار وکئ که نه کلاینټس چې دي هغه ډېر زیات دي ښه اصل کې ګورئ دلته چې کومې کمپنیانې دي دوی ته هم د دې باره کې پته نشته ته ورښه تپوس وکړې تا ټیک ټاک شاپ نوم ته اورېدلی دی پته به ورته نه وي ته ورته تا د والمارټ نوم اورېدلی دی پته به ورته نه وي علاوه د امازون نه دا یو ټرینډ و ورته تا د ایبی نوم اورېدلی مشکل ده که هغوی ته پته وي ګوره دوی ته هم پته نشته تاسو کوشش وکړئ چې په ځان باندې وړومبی کار وکړئ بیا کلاینټس چې دي که نه هغه به تا پسې په خپله راځي تا ته به سوال کوي تا ته منت کوي چې یاره زما لپاره کار وکړه نو دغه طریقه ده چې کله تاسو ایکسپرټ شئ مثال داسې ډېرې کمپنیانې نور داسې پروډکټس دي ما تاسو ته وویل چې صرف د یو څو خبرو پکې خیال وساتئ داسې پروډکټ چې د هغې ویټ زیات وي ویټ یې زیات وي او د هغې سایز زیات وي داسې پروډکټ طرف ته مه ځئ یا مطلب داسې پروډکټ چې هغه سیزنل پروډکټ وي داسې په یو خاص ټایم کې یوز کېږي او خاص موسم کې یوز کېږي لکه یا د ګرمۍ پروډکټ وي یا مطلب د یخنۍ پروډکټ وي چې په ډیلی یوز کې راځي او دلته بلا شی پروډکټس دي په پاکستان او په افغانستان اوس لکه افغانستان کې چې دي که نه دا ډرای فروټس چې دي اوس په افغانستان او پاکستان کې بلا شی داسې پروډکټس دي خو د هغې باره کې هېڅ چاته دا پته نشته چې یاره په دې باندې څنګه کار کول دي صحیح ده نه هغه د دې چې کوم آنر دی نه هغې ته پته شته او نه هلته چې کوم ځوانان دي نو هغه هم د هېڅ نه دي خبر نو تاسو کوشش وکئ چې په ځان باندې کار وکړئ لومبی ټارګېټ دا شو ستاسو لومبی هدف ستاسو دا شو چې تاسو لومبی په ځان باندې کار وکړئ چې کله تاسو ایکسپرټ شئ بس داسې وکئ که نه تاسو به دوه درې ملګري وګرځېږئ مطلب که تاسو پېښور کې بلا شی کمپنیانې دي هغې سره خبره وکړئ چې کله تاسو ما خو درته ویل چې کله چې تاسو ایکسپرټ یې تاسو سره مطلب نالج وي تاسو په اسانه سره هغه کنوینس کولی شئ به دومره خوشحاله شي چې ته ورته وایې چې یاره ته خو دلته په پی کې آر کې راخرڅې دا ته زه په ډالرو کې خرڅ خو په شرط دی چې ته ایکسپرټ یې دا رنګې که چېرته تاسو په افغانستان کې ته ورشه داسې بلا شی کمپنیانې دي بلا شی پروډکټس دي د هغې چې کوم آنرز دي هغې سره خبرې وکړي ورته وایې چې یاره دا خو ته دلته خرڅې صرف په افغانستان کې دا راته زه په ډالرو کې خرڅوم دا زه په
په یورو کې خرڅوم، یقین وکړه چې قبر ته دعاګانې کوي، خو صرف لږ ټایم ورکول، په ځان باندې کار کول. ځای شو په دې باندې که چېرته تاسو کار وکړئ، 2-3 میاشتې کار وکړئ په ځان باندې، ان شاء الله 2-3 میاشتې بعد به ستاسو زندگی بدله وي. دا خبرې چې دي دا راته زه د ځان نه کوم، دا څه کاپي پیسټ نه دی، الحمدلله دا راته زه د خپلې تجربې نه کوم، دا ما سره شوي دي، دا ما کړي دي، ما ته د دې نه فایده میلاو شوې ده، او زه تاسو ته هم دا وایم چې یاره په ځان باندې کار وکړئ. صحیح شو. ګوره ټیک ټاک شاپ دی مثال، اوس به تاسو وایئ چې یاره موږ به دې کې څنګه ایکسپرټ کیږو. په یوټیوب باندې بلا شي ویډیوز دي، هغه وګورئ، د هغې نه هم تاسو ایکسپرټ کېدلی شئ، ښه پراپر نالج تاسو د هغې نه ګین کولی شئ. او که چېرته تاسو وایئ چې نه، نو موږ هم الحمدلله زموږ چې دی آنلاین کلاسونه چې دي زموږ مطلب اوس هم شروع دي، که چېرته تاسو په دې کې انرول کېدل غواړئ موږ سره کانټیکټ وکړئ، نو انشاءالله تاسو ته به ښه پوره سپورټ میلاوي.